نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. افغانستان غیرتی او مجاهد ولس هغه ځوانانو چې 12 کاله تعلیمي مرحله سرته رسولي خوشاله یو چې په آزاد اسلامي افغانستان کې بیا د دې فرصت شاهدان یو چې زمونږ د ولس بچي د تعلیمي مرحلې نه تحصیلي مرحلې ته آمادګي نیسي او خپل تحصیلي زده کړې سرته رسوي. خوښ یو چې یو کال وروسته یو ځل بیا د خپل ولس د بچو په خدمت کې حاضرېږو او هغه انتظار چې زمونږ ځوانانې وباسي په ملک دننه یا د ملک نه بهر د هغه انتظار شیبې را لنډېږي او د دوی لپاره د کانکور ازموینو سهولتونه برابرېږي او د دې ازموینو په توسط باندې به زموږ ځوانان وکولی شي چې تحصیلي بنسټونو ته لاره پیدا کړه خپلې زده کړې تکمیل کړه. الحمدلله تیر کال چې د کانکور په ازموینه کې زموږ ځوانانو ته کوم سهولتونه د ازموینو او د ملي ادارې نه تیار شوي وو د هغې په نتیجه کې 100,000 ځوانانو په ازموینه کې زیات ګډون دا کړی. یو کال په اوږدو کې د ازموینو ملي ادارې کارکنانو زیار ایستلی چې د تیر کال په نسبت باندې موږ نور سهولتونه هم ځوانانو ته برابر کړو ترڅو زموږ ځوانان په ډېر جرأت سره په ډېر شوق سره د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو. کوم ځوانان چې د ملک نه بهر دي او کوم ځوانان چې په ملک دننه دي دوی په ډېر اطمینان سره په دې ازموینه کې ګډون وکړه او د شفافې پروسې د لارې دوی تحصیلي بنسټونو ته لاره پیدا کړه. سږکال په اوږدو کې چې کوم سهولتونه رامنځته شوي دي موږ به د هغې یو مختصره یادونه وکړو او مشاور صاحب بیا د هغې پوره وضاحت ورکړه او د هغې نه وروسته به بیا موږ چې کانکور دپاره کوم 5 مرحلې په نظر کې نیولي دي چې ځوانانو ته سهولت پیدا شي او اسانتیا پیدا شي په اطمینان سره په 5 مرحلو کې ازموینې دا ورکړه نو موږ به د هغوی یو اجمالي تقسیم اوقات دا اعلان کړو. اول د یو کال په اوږدو کې الحمدلله په مرکز کې او په ولایاتو کې د ازموینو ملي ادارې 44 غټې او وړې ازموینې دا غشتي چې د دې ادارې معمول ته موږ وګورو نو دغه ازموینې زیاتې دي. په دې 44 ازموینو کې 1,80,000 ځوانانو ګډون دا کړی او په هغې کې 1,20,000 ځوانان کامیاب شوي دي او مختلفو ادارو ته معرفي شوي دي.
دویم د ازموینو په ملي اداره باندې د وړاندې په نسبت باندې د ولس ځوانانو او د ادارو اعتماد زیاتېدل. چونکې دا سیستم مخې ته نو راغلی، وړاندې به د پښتنو کتابچې استادانو کتي، په هغې کې طبعا یو بدګماني مخې ته راتلی شوه چې کېدی شي چې د ځوانانو نتیجه شفافه نه وي. د کوم وخت نه چې په دې اداره کې سیستمونه رامخې ته شوي دي، د هغې ورځې نه د انسانانو دخل لا ختم شوی. څوک نشي کولی چې په پایلو کې مداخله وکړه، یو څوک ناکام وي کامیاب وي که یا د چا نمرې زیاتې کړه. خو د سیستمونو دغه کارکردګي او د استادانو یا د اداري کارکنانو دغه بې دخلي زموږ ځوانانو ته پوره واضحه شوې نه وه، ولس ته پوره واضحه شوې نه وه. د دې وجې نه هغه غیر اختیاري بدګماني چې د سیستمونو نه وړاندې موجود و په اداره باندې یا د 20 کلنې دورې د اشغال کوم پیداوارو، هغه بدګمانۍ موجودې وي. الحمدلله د ادارې له خوا نه دغه سیستمونه ولس ته تشریح شو، ځوانانو ته تشریح شو او د اسلامي امارت ادارو ته تشریح شو چې دلته چې کومې پیلې اعلانېږي په دې کې د انسان څه دخل نه وي او دا بالکل شفافي وي. او بیا موږ نمرې هم اعلان کړي چې که څوک بې ځایه سوء استفاده کوي، ځوانان د دغه نمرو نه استفاده وکړو، موږ حاضر یو چې هغوی ته قناعت او اطمینان ورکړو چې اداره کې داسې څه نه پیدا کېږي چې هغه د بدګمانۍ سبب ګرځي. د دې په نتیجه کې زموږ د ولس بچي په دې باندې پوه شو، سرپرستان یې پوه شو، د اسلامي امارت مختلفې ادارې په دې باندې پوه شو چې دلته پوره شفافیت موجود دی، تسلي او اطمینان موجود دی، په پایلو کې د چا څه دخل او کردار دا نه وي. د دې وجې نه په دې اداره باندې د ولس او د ځوانانو د اسلامي امارت د ادارو اعتماد او باور دا زیات شوی. دریم د مختلفو ادارو سره همغږي زیاتېدل. موږ چې د کومو ادارو ازموینې اخلو د هغوی سره ناستې لرو، مشورې لرو، همغږي لرو او چې کوم مشکلات وي کوشش کوو چې د ناستو د لارې نه حل کړو، تفاهمنامه سره وکړو، هغوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي، موږ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شو. نو د اداراتو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. د هغې د وجې نه چې د څومره ادارو ازموینې اخیستل شوي دي، هغه ټولې ادارې الحمدلله د پایلو نه مطمئنې دي. څلورم، د ډېر وخت نه را په دې خوا باندې هغه ځوانان چې د هجرت په دیار کې ژوند کوي، د پښتو او د درین علاوه په نورو ژبو باندې زده کړې کړي وي، هغوی ته په کانکور کې سهولتونه نو برابر شوي، ځکه هغوی د نورو نړیوالو ژبو سره عادت و، د پښتو د دري سره اشنایي کمه وه، د دې وجې نه جرأت یې نه شو کولی چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. الحمدلله د دوی دپاره، د دوی د سهولت دپاره 2 نړیوالې ژبې دا اضافه شوې وه. په 2 نړیوالو ژبو باندې پوښتنې جوړې شوي دي او په بانک کې د پښتنو په بانک کې ځای په ځای باندې شوي دي چې یو عربي نړیواله ژبه او بله انګلیسي نړیواله ژبه. تیر کال کانکور کې هم زموږ ډېری مهاجر ځوانان راغلي په کانکور کې د موږ سره ګډون دا کړی و. سږکال بیا هم د دې فرصت ته چې هغه ځوانان چې په بهر کې زده کړې کړي دي، د هجرت په دیار کې شپې تېرې کړي، د بهر نه راځي یا
په دغه وروستو کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. شاید هغوی سره دا تشویش وي چې موږ چې کومې زده کړې کړي دي نو هغه په نورو ژبو کړي دي، نو موږ به په دې کانکور کې ګډون وکړی شو که نه. هغوی دپاره هم تسلي دا ورکوو چې که تاسې هره ژبه انتخابوئ، که انګلیسي انتخابوئ، که عربي انتخابوئ، نو ستاسو د انتخاب مطابق به ستاسو دپاره د پښتون کتابچې دا جوړیږي. دغه سهولت په دې 45 کاله کې نو آماده شوی. الحمدلله دغه سهولت اوس زموږ ځوانانو ته تیار شوی دی چې کومو ځوانانو بهر زده کړې کړي. شپږم، وړاندې ځوانانو ته به یو تشویش ته و چې د وخت کمی به د وخت کمی د وجې نه دوی په دې باندې نه توانېده چې پوښتنې پوره جواب کو ښې پایلې واخلي. الحمدلله د دوی د سهولت لپاره په وخت کې زیاتوالی راغلی دی چې کله دوی ته د پوښتنو کتابچې تقسیم شي د هغې نه وروسته موږ دوی ته 4 ساعته ټیم دا ورکوو چې په دې 4 ساعته ټیم کې ډېر لوی سهولت دی. تر اوسه پورې داسې یو ځوان مخې ته نه دی راغلی چې هغه وایي چې په دغه 4 ساعته ټیم کې ما ونه کولی شو چې ټولې پوښتنې جواب کړم، بلکې دا وخت ورمانې زیات هم وي. او بیا که ضرورت پیدا شي موږ دا ورته ویلي هم دی چې دغه 4 ساعته نهایي هم نه دی، موږ تا ته انتظار وباسو. زموږ ډېر ځوانان به د دې شاهدان وي چې د 4 ساعتو نه وروسته هم که یو محصل پاتې وي نو هم زموږ استادان ورته ناست دي تر څو چې دغه یو محصل په ډېر اطمینان سره خپلې پوښتنې جواب کړي. دغه 4 ساعته هم نهایي نه دي، که ضرورت پیدا شوی دی نو موږ نور اضافه هم ورته په دې 4 ساعتونو کې دا کړي. اووم، موږ سره چې کوم سیستمونه دي د دې کوشش شوی دی چې دغه سیستمونه نور هم معیاري شي. د ترکیې هیواد سره په دې رابطه باندې مختلفې ناستې شوي دي، بیا د هغوی یو تخنیکي ټیم راغلی دی او بیا دلته تخنیکي ورکشاپونه دایر شوي دي او نور هم کوشش روان دی چې زموږ دغه سیستمونه نور هم معیاري شي. د سیمې په کچه باندې او د نړۍ په کچه باندې هغه معیار موږ ولرو چې کوم معیار زموږ په سیمه کې هیوادونه لري یا د نړۍ نور هیوادونه لري. اتم، د وړاندې په نسبت باندې زموږ په اداري تشکیل کې زیاتوالی راغلی دی او د هغې سره هم زمان په بودیجه کې هم زیاتوالی راغلی دی. او سږکال الحمدلله په نوي تشکیل کې موږ په ځنونو کې د واحدونو منظوري دا لرو. هغه ځوانان چې وړاندې به د خپل مشکل د حل لپاره کابل ته راتله، د دې نه بعد به انشاءالله د دې ضرورت نه وي چې دوی کابل ته راشي، بلکې په هر زون کې به د دې ادارې واحد موجود وي او خپل مشکل د زون د واحد نه حل کولی شي. نه هم وړاندې موږ 5 کلن ستراتیژیک پلان دا نه لاره، الحمدلله سږکال 5 کلن ستراتیژیک پلان دا جوړ شوی دی. لسم، د ازموینو د قانون مسوده نهایي شوې ده او د منظورۍ او د توشیح لپاره عدلیې وزارت ته لیږل شوي. 11، د دیني مدارسو د فارغانو د تثبیت تسویې لپاره سیستم برابرول. وړاندې دغه سهولتونه پوره نه موجود، په دې اواخرو کې بیا کوشش شوی دی د دیني مدارسو د فارغانو لپاره سهولتونه برابر شوي دي په سیستم. 12، په دې اواخرو کې د ګاونډي هیوادونو نه زمونږ یو ډېر ځوانان واپس وطن ته راواپس شوي دي، د هغوی لپاره موږ ګڼ سهولتونه دا برابر کړي دي او کم حق و شمول چې موږ په معمول کې لرو د دغه مهاجرینو ځوانانو لپاره د ادارې لخوا نه حق و شمول دا معاف دي. 12، دغه اداره د دې سره د ولس یو ډېر لوی اعتماد دی
او د نظام اعتماد ساتي چې هغه ځوانان چې 12 کاله خواري کړې ده، پونتونې ویلې ده، 14 کاله خواري کړې ده، 13 کاله خواري کړې ده، 20 کاله خواري کړې ده، د ماسټرۍ تر کچې او د دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي، هغوی د دغه ورځې انتظار وباسي چې دوی ازموینه ورکړه او شفافه نتیجه مخې ته راشي او په نتیجه کې دوی ته یو مصروفتیا پیدا شي. نو دا د ولس یو ډېر لوی امانت دی او دا د نظام یو ذمہ داري ده چې د ولس او د ځوانانو دغه اعتماد وساتي. نو دا مهمه ده چې دغه اداره مستقله وي، دغه اداره د ټولو فشارونو د بهرني آثارو نه خلاص وي. الحمدلله د اسلامي امارت د حاکمیت نه وروسته د ټول نظام همکاري د دې ادارې سره وجود لري. د اسلامي امارت چې څومره ادارې دي د دې ادارې سره مرسته کړې او موږ د هغوی مننه کوو. هیڅ داسې فشار نه دی وارد کړی، داسې غوښتنه د موږ نه ده کړې چې هغې سره د نظام اعتماد متاثر کیږي او زموږ د ولس او د ولس د ځوانانو اعتماد متاثر کیږي. چې کومې پیلې مخې ته راځي نو ډېر شفاف او په آزادانه توګه باندې نه سفارشونه مخې ته راغلي، نه فشارونه مخې ته راغلي، بلکې ډېر په یو مطمئنه او آزاده فضا کې دغه اداره خپل خدمات سرته رسي. 14 وړاندې به زموږ ځوانانو سره ویره او تشویش و او د هغې مختلفو وجوهاتو، یو په هغې کې د پښتنو پیچیدګي او عدم وضاحت، ګونګوالی یا په ژباړه کې کمې. الحمدلله داسې اقدامات شوي دي چې هغې سره زموږ د ځوانانو هغه ویره ختمه شوې ده. د ژباړې تصور موږ ختم کړی دی. په پښتو کې چې کومې پوښتنې جوړېږي د پښتو متخصص استاد جوړي، او چې په دري کې کومې پوښتنې جوړېږي د دري متخصص استاد جوړي. بیا د هغې نه وروسته د نظارت موږ یو کمیټې لرو چې دغه پوښتنې وګوري چې دغه استاد دا پوښتنې جوړې کړي دي معیاري دي، برابرې دي او که نه. همدارنګې بیا موږ د ادیبانو د نظر هم تیرو چې پښتو ادیبان د دري ادیبان چې وګوري چې د دې پښتنو ادبیات برابر دي که نه. د هغې نه وروسته دغه پوښتنې ځوانانو مخې ته راځي چې په دې پښتونو کې پوره سهولت دا موجود وي. د دې وجې نه زموږ د ځوانانو چې کومه ویره وه وړاندې د کانکور د امتحان نه او د هغې دپاره بیا کلونه خواریانې کولې او د تشویش سره سره به په دې کې ګډون کول. الحمدلله ادارې له خوا نه د ځوانانو هغه ویره ختمه شوې ده او د هغې یو واضح دلیل دا چې تېر کال 20,000 داوطلبانو تعداد زیاتو په کانکور کې. دا د دې خبرې دلیل دی چې وړاندې د ځوانانو سره چې کوم تشویش او ویره وه هغه ویره اوس ختمه شوې ده او په یو کال کې الحمدلله نور سهولتونه هم برابر شوي دي. نو موږ امید کوو چې ویره خو به سږکال بالکل نه وي، سږکال به د شوق سره او د رغبت سره به زموږ ځوانان په کانکور کې ګډون دا کوي. 15 د شکایتونو د اورېدو اسانتیاوې. موږ په خپل تشکیل کې یو مستقل مدیریت د دې لپاره په نظر کې نیولې او کار کوي چې کم شکایتونه مخې ته راشي د هغې صحیح بررسي وشي. کله ازموینه واغشتل شي نو متصل بیا موږ د شکایتونو د اورېدو ترتیب لرو چې هغه ځوانان چې په دې ازموینه کې ګډون کړی دی کم شکایت لري او کم شکایت حق دی چې په هغې باندې غور دا وشي. همدارنګه چې کله پیل اعلان شي بیا هم موږ 3 ورځې د شکایتونو اورېدو ته ورکړي وي قانوني. که څوک د پیلو نه مطمئن نه وي نو موږ هغوی ته 3 ورځې وخت دا ورکړی دی چې په دغه 3 ورځو کې دوی خپل شکایتونه ثبتولی شي او په هغې باندې غور دا کیدی شي. 14 د پښتنو بانک چې زموږ وړاندې و نو استادانو کوشش کړی دی چې دغه بانک نوی شي او نوې داسې پوښتنې مخې ته راشي چې په هغې کې اسانتیا وي.
سہولت ځوانانو ته نو د معارف چې کوم نصاب دی دا غ نصاب نه 50,000 پښتني استادانو جوړی کړي دي او دا د بانک حصہ ګرځیدلې ده دا غ اجمالی مختصر لاس راوړنې وی سہولتونه چې منګه ځوانانو ته ورپګوت کړو اوس غواړو چې د کانکور د ازموینو د پاره چې په 5 مرحلو کې کم ترتیب په نظر کې نیول شوی دی منګه مجاهد ولس ځوانانو ته دغه 15 پړاوونه واضح منګه د کانکور ازموینه 5 مرحلو ته تقسیم کړي ده او دا د سہولت په خاطر باندې چې ځوانانو ته سہولت وي او په اطمینان سره ازموینه دا ورک اوله مرحله کې 14 ولایتونه شامل دي د 14 ولایتونو ازموینه په اوله مرحله کې اغشتي شي او دا به د جوزا په 18 تاریخ باندې وي 3 ورځې بعد د ازموینه دوام کوي دویم پړاو هغه د کابل ولایت او د ولسوالو ازموینه ده چې دا بل سرطان د میاشتې په اوله او دویمه نیټه باندې اخیستې شي دې کې د دې خبرې وضاحت ضرور دی چې کم تاریخونه اعلانېږي دا به الوی چې منګه د عوارض سره مخ نشو کله کله کې مصائب مخ تراشي عوارض مخ تراشي نو دا هغه مصائب او عوارض په وجه باندې کله کله کې د ازموینې تاریخ بدل شي لکه نن سبا سیلاونه یا د لارو مشکلات دا هم کله کله کې مخ تراشي خو که مشکلات نو ان شاء الله نو په دغه مقرره تاریخونو باندې با ازموینه غشتي شي دریم پړاو کې بدخشان ولایت چې پاغي کې 15 ولسوالۍ هم ګډون لري چې ازموینه په ولسوالۍ کې اخیستې شي چون کې د بدخشان دا ولسوالۍ ډېری لري پرته ولسوالۍ د مرکز نه او نور لس ولایتونه به په دغه مرحله کې داخل وي او دغه دریمه مرحله د امتحان به د سرطان په 8 او 8 تاریخ باندې وي څلورمه مرحله د کانکور د ازموینې چې په دې کې 2 ولایتونه شامل دي او د دې 2 ولایتونو ازموینه به د سرطان د میاشتې په 14 15 او 14 په دې 3 ورځو کې اخیستې شي پنځمه اخرنۍ مرحله د کانکور د ازموینې چې دا به د سرطان میاشتې په 22 تاریخ باندې اخیستې شي په کابل کې چې په دې کې به متفرقه خارجي مرز او د ولایتونو غیر حاضران ګډون کوي په دې کې دغه سہولت وي چې هغه ځوانان چې د بلک نه بهر اوسېږي هغوی ورته رسیدګي وکړه هغه ځوانان چې په ولایتونو کې حاضر نه وي هغوی ورته رسیدګي وکړه هغه ځوانان چې مثلا د یو عذر د وجه نه پاتې شوي وي هغوی پکې ګډون وکړه نو زمونږ د ولس نه دا غوښتنه ده چې هغوی خپلو اولادونو ته جرأت ورکړه تشویق یې کړه وسایل ورته برابر کړه چې په دغه ازموینو کې ګډون وکړه او که کوم ځوانان پاتې وي نو په آخري ازموینه کې چې په کابل کې به اخیستې شي په دې کې ګډون وکړه انشاءالله دومره سهولتونه برابر شوي دي چې په دې کې یو څوک وغواړي چې ازموینه ورکړه هغه ته به اسانتیا وي نو په دغه آخري ازموینه کې زموږ د ولس بچي کولی شي که هغه د ملک نه بهر وي که په ملک دننه وي او د یو عذر د وجې نه د دوی نه وړاندې 4 مرحلو کې ګډون پاتې شوي په دغه اخرنۍ مرحله کې په دې کې ګډون وکړه نور د الله تعالی نه غواړو چې زموږ ځوانانو ته الله تعالی توفیق ورکړه او په ډېر شوق او رغبت او مینې سره په دغه کانکور ازموینه کې ګډون وکړه دا به ډېره مهمه وي چې زموږ ولس او زموږ ځوانان دې خبرې ته متوجه شي که موږ دغه ملک آبادول غواړو خودکفی ګرځول غواړو د دنیا د ملکونو سره همسیال ګرځول غواړو دا زموږ او ستاسو ذمہ داري ده نو دا به د علم په توسط باندې دغه ملک آبادیږي هم د نور ملکونو سره به همسیال هم ګرځي او خودکفا به هم ګرځي نو د دې وجه نه اوس ځوانانو ته سهولت چې کوم مشکلات وړاندې او هغه مشکلات الحمدلله اوس نشته یو اسلامي ماحول یو مطمئن ماحول په دې کې دا مهمه ده چې زمونږ ولس
خپل اولادونو ته فرصت ورکړه، سہولتونه ورته برابر کړه، په ازموینه کې ګډون وکړه او د دې تعلیمي او تحصیلي مرحلې په توسط باندې دغه ګران افغانستان او د ډېرو مشکلاتو نه راوتی افغانستان دا آباد کې خودکافي وګرځي او د نور ملکونو سره همسیال وګرځي. نو د الله تعالی نه به موږ د ټولو ځوانانو لپاره توفیق غواړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.